سبب وفات رسولې بالکل سوال دی وکړو جواب درته ملاو شو په ډېرې بخښنې سره انجینر صاحب غواړي چې یو تعقیب وکړي زما په خیال ورور ته او دا ټول وروڼه څوک چې دا لایف بولي او موږ غواړو چې ټوله دنیا ته دا پیغام ورسوو چې ورونو یو موضوع ته ډېر فکر وکړئ د موږ او تاسې کامیابي او د موږ او د تاسې عزت هغه په اسلام کې ده او اسلام هغه دین ده چې هر چا ته هغه ښځه وي که هغه نر وي بهترین حقوق ورکوي د ښځې حقوق حقیقتا په اسلام کې د کفري نظام نه ډیموکراسي نظام نه ډېر زیات دي که تاسې وګورئ غرب ته لاړ شئ ما ډېر وخت تېر کړی په ټولو ملکونو ګرځېدلی یم نو په غرب کې تاسې وګورئ چې هغه دوی وایي موږ ښځو ته حق ورکړی هغه ته غرب کې ښځې دا ټیکټر چلوي ښځې ټریلې چلوي دا واړه موټر خیراتي خبردار سړی خپل موټر لري هغه د مزدورۍ په لحاظ باندې ټیکټر چلوي د ټریلې چلوي په فابریکو کې کار کوي خو بیا هم که تاسې هر یو نه پوښتنه وکړئ دوی د کور خرچه نه لري زیاتره وخت کې دوی د کور کرایې نه لري نو دا مهمه نه ده چې یو سړی وایي چې که چېرته اسلام راغی دا ښځې په کور کې کېناست دا به د ولږې مړې شي او بله خبر دا ده چې اوس به هغه ښځه ډېره بهتره وي او ډېره حق به وي چې هغه په کور کې ناسته وي او صرف خپل خاوند او د خپل اولاد تربیه کوي او د خپل خاوند سره مینه او محبت وي او دوستانو سره او که چېرته هغه ښځه به ډېره بهتره وي چې هغه په 2500 کسانو کې ناسته وي او 2500 کسان ورته په قهر وي چې ته ولې دا د ما ورقه نه مخکې کوې ته ولې دا داسې نه کوې یا دې دا شی ولې یعنې یو بل سړی په دې باندې حاکم وي ایا دا به ډېر مهم وي د ښځو حقوق ډېر وي که دلته به حقوق ډېر وي ورونو دغه نظام د اسلام چې دا موږ دا نه وایي چې زیاتره خلک دا فکر کوي چې که چېرته اسلام راشي نو بیا به سړي سره لرګی وي هغه به منډې وایي ښځه به بازار کې ډبوي یا به هغوی سړی رانیولی وي چې تا ګیره اوږده ده یا ګیره دې لنډه ده موږ وایو صحیح ده چې هغه وخت هم نه وایي دا نظام راغی تجربه کمه وه مشکلات ډېر زیات وو د مشکلاتو په لحاظ باندې که دوی داسې کړي وي زه خپل شخصي نظر لرم ځکه چې نه طالبان سره وخت تېر کړی نو سره ناست یم خو شخصي نظر د ما دا ده د اسلام باره کې چې په دغه وخت کې که دوی ډېر سخته موضوع نه وی رانیولې نو کیدای شي چې دا خلک زر لارې ته نه وی راغلي ځکه د افغانستان خلک چې دي دغه خلکو کې مشکل دا دی چې دوی زیاتره وخت کې د موږ او تاسو پښتو کې متل لرو چې څوک خپل مخ هغه باندې ونړوي دا یو عادي متل دی وایي افغانان سوټه مسلمان دي نو زیاتره وخت تاسو ته مسلمانۍ ته ضرورت لرو نو که دغه لحاظ باندې دوی لږ هغه کړی وي موږ خواهش کوو ته نه اوس او هر څوک چې موږ دا نه وایي طالبان د راز شریعت یې راولي کیدای بل څوک د راز شریعت یې راولي اصلا خبره په شریعت کې ده او په شریعت کې د ښځې حقوق د نر حقوق د غریب حقوق د مالدار حقوق د مشر حقوق د سپین ږیري حقوق د ماشوم حقوق ټول محفوظ دي هیڅ داسې شی ځکه دا یو کامل دین ده دا د الهي دین ده دا د الهي قانون ده اوس دا موږ تاسو چا پیدا کړي خو الله پیدا کړي نو الله په دې پوهېږي چې موږ ته یې څه شي ضرورت ده څه قسم قانون ضرورت ده اوس که ته د ټویټا کمپنۍ ته ورسې او ورته ووایي ټویټا کمپنۍ انجینر راولي ګاډي ته یې ودرې هغه په هر څه پوهېږي د ټویټا د کمپنۍ لیکن که د بلې د نیسان یا د بلې مرسډیز والا راولي هغه په هېڅ هم نه پوهېږي وروره دغه چا چې پیدا کړی دا انسان هغه د دغه په قانون ښه پوهېږي او دغه امتحان ورکړ شوی ده تاسې وګورئ چې د یو ښځې خلک زیاتره دا کوشش کوي چې په ښځو ظلم رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې کور ته راغی د زنانو سره به یې کار کاوه او دا یې ویلي چې بهترین په تاسو کې هغه څوک ده چې هغه د خپل کور سره د خپلې زنانه سره ښه وي نو دا رسول صلی الله علیه وسلم موږ ته دا دعوت راکاوه چې تاسې کور ته لاړ شئ زنانه سره کومک کوئ دا شرم نه ده دا د هغې سره یو کومک کول محبت ده حتی تر دې پورې ما حدیث شریف خپله کتلی چې یو سړی که چېرته بهترینه صدقه هغه ده چې سړی خپلې کډې ته په خوله کې ډوډۍ ورکړي او ښځه خپل مېړه ته په خوله کې ډوډۍ ورکړي آیا د دې نه به زیات عزت زنانه دپاره چېرته وي او که څوک دا وایي چې په اسلام کې دا ده چې هغه کې به غربت راشي دا کې به د اقتصاد وروسته راشي شي بهترین اقتصاد د اسلام کې ده بهترینه تاسې وګورئ په دنیا کې دا کله چې 2008 کال کې په دنیا کې اقتصادي مشکل راغله
تاسې یقین وکړئ زه قسم هم درته کوم په دې خبر چې ما خپله اورېدلي په فرانسه کې اعلان وکړ چې بهترین نظام د بانکینګ چې ده هغه د اسلام نظام ده. دا ټوله دنیا په دې خبر دي. آیا بانکینګ نظام چا جوړ کړی؟ اسلام. دا هغه 1400 کاله مخکې جوړ شوی نظام ده او نن هغه چې استعمالوي په روزانه هغه نوی ده. دا هغه وایي د ټکنالوجستان ورته وایي که سیاستدانان ورته وایي هغوی وایي چې موږ څومره مخکې لاړ شو موږ وایي چې اوس اسلام نه مخکې شو خو چې بیا هم موږ هغه ښه نتیجې ته ورسېږو. وګورو چې اسلام موږ نه 1400 کاله مخکې په دغې موضوع باندې په جرمني کې 4000 ډاکټران په یو ورځ مسلمان شوي وي و خلکو پوښتنې ته چې ولې مسلمانان شوي وایي موږ په دغې مسلمان شولو چې موږ څومره کوشش وکړو او دې ته به چې ورسېد اسلام نه موږ نه مخکې وو. نو اخر هم ویل چې راځئ قبول یې کړو. یو بل انګریز هغه جرمنی و هغه جنرال و هغه مسلمان شو. بیا پوښتنې ته چا په مدینه منوره کې کړې وه ما خپله نه ده لیدلې خو په هغه وختو کې خبر وه. زه مدینه منوره کې پوښتنې ته کړې وه چې ته ولې څنګه مسلمان شوې؟ وایي زه جنرال یم نو زه یو ورځ د ټي وي کې مې دغه تاسې د مسلمانانو د لمانځه وخت راواړوه د تراویح وخت و د مکې مکرمې. نو وایي تراویح کې ما ورته کتلې دا خلکو څنګه منظم کېږي. وایي چې دلته مې وکتل چې دا خلکو نظم مې وکتل چې د یو غږ سره ټول منظم شول. بیا د یو غږ سره ټول په یو قسم باندې په رکوع شول. نو ما ویل چې موږ خو زر کسان چې ودرو منظم کوي زړه م شین کړي او دغه چا کړل. دا حقیقتا د انسان کار نه ده. دا یو بل مالک شته. نو ورونو دا مثالونه دي. په اقتصاد ولاکه خراب شي په اسلام کې ولاکه چاته مشکل جوړ شي په اسلام کې ولاکه چا حق وخوړل شي په اسلام کې چې دا کم شی دوی غواړي او سزادي غواړي عیاشي غواړي دغه هم دوی سره کومک ده چې دوی اسلام ته راولو او آخرت خراب نه شي. دا اوس چې کم شی دوی باندې شیطان کوي په کم طرف ازغلوي شراب څکي بل شی کوي او دا غواړي چې دوی د میډیا ته راوځي خپل میلې دې کوي د بیان د ازادۍ په نوم ډیموکراسۍ په نوم باندې دغه شیونه د دوی سره کومک ده چې دا ښځې په هغه ځای کې کښېني چې کوم ځای کې دوی ضرورت ده او د دوی عزت ده. او مهرباني وکړه عمر جمال صاحب نور ته وخت ورکړي. دا ډېر وخت مې ونیو نه بښنه غواړم ټول وخت خو چې تاسو هم دقیقه ونه نیسئ موږ ته دغه خبرې راونه ښیي نو څوک به راښیي وګوله. ښه مجاهد صاحب مهرباني وکړئ. ډېره ښه مننه. یحیی صاحب وبخښئ یحیی صاحب مجاهد صاحب ده تاسو مجاهد صاحب تاسو نه مخ ده بیا خان صاحب ده بیا تاسو یحیی صاحب بخښنې سره. السلام علیکم. ماته مخاطب دی جمال صاحب تا ته او انجینر صاحب ته ټولو ملګرو انډیوالانو ته ټولو ته احترام سره سلام کوم مننه کوم قربان چې تاسو راغلي مونږ راغلو مننه کوم الله مې عزت وکړه. نو قربان موضوع خو ما ډېره واورېده د تا کوم تاریخونه و هغه ما ډېر ولېده ځکه چې سړي خبره سې راځي که نه. نو د ملګري غریب خبره چې وکړې مونږ ورور دی په مونږ د نیوکه کوو ما دغسې جواب نه وي ورکولو چې یار دته زړه ته څه دوک رسېدلی وی زده کوي مونږ ورور دی غریب چې زړه نه خبره وکړه خبره یې لیدلی شي خو خیر ته مهرباني وکړه. نه خیر مننه. او غریب داسې پوښتنه وکړه چې آیا دا به څنګه حساب وي. نو ما ورته وویل چې مخکې کوم امارت چې نه راځي نو اوس چې کوم نظام چې راځي هغه به شرعي نظام راځي. دغسې نظام به راځي چې ټول مذهبي ګوندونو په مشترکه دا نظام به راځي. دغسې نظام به راځي چې ټول په دې خوښ وي او ټولو توافق وي. نو البته یو خبره دا ده چې سره ترخی صرف دا دی چې شرعي نظام به راځي او ډیموکراس خو نه قایم کېږي ځکه چې دا خو څوک ورسره مني نه. نو البته زه به دومره روشم چې ته غریب خو دا خبره وکړه نو هغه وخت خو بیا بلکل را نه شي چې کوم مخکې وخت خو هغه خو هلته د مجبورۍ حالت وي واجب دغسې موضوعګانې راغلی وي. نو البته زه به دومره ته وایم چې هغه تا اوس کوم تاریخ وښیلو ما یو کتاب لیدلی و په 2008 کې چې کله امریکایان راغله نو بیا هغوی پوهنتونونه خلاص کړه ځنه داسې ځایونه دوی خلاص کړه چې جناقو ته یا نورانو ته دوی خپل درس ورکولو. هغه کې یو کتاب راغلی و فرهنګ په نامه وه فرهنګ او که چېرته تاسو یې وګورئ په سرچ کې ویرکړئ ګوګل کې فرهنګ په نامه دی. نو فرهنګ په نامه کې د 3 سیم نه نسه تر 10 پورې دا فرهنګ کتاب دوی ورکړی و. نو فرهنګ کتاب چې کله موږ مطالعه کړو په هغه کې دغسې موضوعګانې وي چې بلکل د اسلام نه خلاف موضوعګانې ورکړې وي. دغسې موضوعګانې ورکړې وي چې ډانس به کوم رقم کېږي باجه یا سرنای ډول یا ټول دغسې نظام یې ورکړی و حتی دغه پورې رسېدلي وو چې د هلک او د جنۍ د
تاسو مخه د ډېره حیا وي ځکه ملګري به لاندې واوري هغه پورې ورکړی و چې مطلب د دوی د هغه په هغه کې مطلب مینه یا محبت که نه تر دغه پورې دغه کتاب دوی چلولی و نو بیا څه وخته پورې مجاهدین کوم تعلیم کمیسیون چې و بخښنې سره مجاهد صاحب یو منټ مجاهد صاحب بخښنې سره یو منټ صرف زه یو مثال ورکوم خبره راته شوه انجینر صاحب مجاهد صاحب د دوره ملګري اول خو هاشمي صاحب ته هرکلی وایم سړي ماشه زموږ عالم ده زموږ خوږ سړی ده بیا انجینر صاحب د ځینې خلک سبحان الله دغه رقم ته استدلال ته لکه د دوی چې مثلا اوس وایي چې په کتاب کې داسې یو قسم ته بېهوده شیونه که نه نو د دې استدلال په مقابل کې مونږ ته څه وایي انجینر صاحب وایي چې خو په فقه کې هم د رقم ته خبرې شته که نه ورته وایي چې داسې مثلا دغه ده او داسې علاج ده او داسې هغه ده او داسې دخلا ده او داسې چې نو دوی ته مونږ زه داسې حیران شم ورته چې ای خدایه پاکه دا خلک هلته استاذ سړی وي او وړکي ورسره ناست وي او په شرعي ماحول کې یو عادي خبره خلکو ته ذهن ته رسوي اما دلته په سکولو کې او په پوهنتونو کې اکثر خو میکس وي ښځه وړکی هر څه ګاډ واډ استاذه به جلکۍ وي ښځه یعنی د دوی دغه حتی د دوی دغه دلایل او د استدلالونه داسې وي انجینر صاحب چې سړی به حیران کړي چې اوس ته صرف خبرې ته خبره جوړوي مقصد دی دغه دی که بل دې څه مقصد شته بالکل نو بیا په لستم کې هلته د کوم کمیسیونونه چې وو دا لږ غالبا کمزوري وو که نه او بیا به د نظامي کسانو دا کار کول زه هلته خپل عسکر ومه نو بیا ډېرو ځایونو کې چې کومې منطقې د مجاهدینو سره هغه وخت کې کمې وې که نه هغه سړي ته پته وه نو منطقې کمې بیا څه نه څه علما وو هلته کوم مشران چې موږ سره وو هغوی البته دومره کوشش وکړو چې د ولایت د تعلیم ادارې هغه سره رئیسانو سره خبره وشوه هغوی ته چې ګوره دغه کتاب چې د فرهنګ کوم دی دا تاسو لږ مطالعه کوئ ځکه چې دا د ماشومانو یا د زنانو حالت ډېر خرابېږي ماحول به ډېر ګډوډ شي ځکه چې دا خو د ډیموکراسۍ والا کوم کتاب چې دی تاسو خپله یې وګورئ ګوګل کې چې ورکړئ دا ته پته ولګي بیا دلته څه علما چې کېناسته بیا هغوی دلته د دیني علومو یو کتاب روبسلو تر اوسه پورې زه نه ولسوالۍ کې الحمدلله چلېږي او ماشومانو ته ښي دیني علومو دا کتاب و چې البته ته دلته تعلیم دغسې تعلیم وکړه چې ته د قرآن تعلیم وکړې او حفظ وکړې او د مور او د پلار اطاعت وکړې باید چې مور د پلار خبره ته ومنې او البته دومره دوی هغه نظام دوی اول نه داسې ورته ګډوډ کړی و البته بیا به زه دلته راشم چې دوی په کابل کې کوم پوهنتونونه سټارټ کړه هلته دوی بیا میکس کړه معامله میکس یې دغسې کړه چې نر او ښځې به میکس کېناستې په یوه ځای کې نو په یوه ځای کې به کېناستې او څوک چې بېله پوهنتونونه وو بیا به د امریکایانو خوا دغه وه چې البته تاسو دغه پوهنتونونه دغسې نه زده کېږي باید داسې چې ټول په یوه ځای راسره کښېني نو هغه ځای کې چې کېناسته البته هغه ځای ته خلک ورسېده چې څه څه حالات وشوه انجینر صاحب موجود دی ته موجود دی هسې پټه خبره نه دی نو هغه ځای ته حالات ورسېده او چې څوک په مینه محبت نه پیدا هغه ځای ته معامله ووته د مرغۍ خبرې شوې مرغۍ به سره کېناستې ډېر ښه مجاهد صاحب ډېره مننه خدای دې ښه شول که کوم اخري پیغام ورکوي مننه کوم الله مو عزت وکړه صرف په دغه شي زه راغلم که نه او نو صرف ما دومره ورته ووي چې نظام به موږ دغسې نظام راځي چې تعلیم به خپل حقوق وي د مدرسې به خپل حقوق وي د علماو به خپل حقوق وي دغسې نظام سره به کوو لکه ډیموکراسیانو چې ویر کړي دغسې به موږ نه ویر کوو او تعلیم به وي سکولونه به وي مدرسې به وي سپتالونه به وي د دې یو مجاهد نه دی خلافه نه به خلاف شي او باید دومره شي چې ټول په دغه دریځ د اسلام په دریځ ودرېږي باید پردې کې لاړه شي حتی چې مخکې ویډیوګانې ښکاره کړئ او دغه شي نظام به نه وي انشاءالله ټولو ملګرو نه مو بخښه غواړو خصوصا انجینر صاحب نه نن ما انجینر صاحب په لاب کې انتظار وکړو څه موضوع مو کولې خو د سره ملګري زیات وو ټولو ملګرو نه او بل حتمي صاحب په مخکې مو خبرې وکړې بل حتمي صاحب په مخکې مو خبرې وکړې موږ ډېره بشخه ترې غواړو ځکه چې موږ عالم دی موږ دومره علم نشته ټولو ملګرو نه موږ ډېره بشخه غواړو مننه کومه قربان بشم خدای دې ښه شول که ډېره مننه خدای دې اخلاقو خمار وکړه الله ته دغه رقم ته اوچت اخلاق ټولو ته ورکړي الله ته د ذخیر درکړي مننه صاحب دغه کوم دلته کس چې دا یحیی خان صاحب مهرباني وکړئ بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري زه هم خپل وار سره ټولو راغلو ښاغلو مېلمنو ته سلامونه او
اوریدونکو سامعینو ته زړه له کومې وړاندې کوم. مهمه موضوع دلته مې وکتله، فکر مې وکړو چې په دې باندې زه هم د خپل ناقص نظر د سره شریک کړم. ګورئ، بالکل لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، فکري استعمار یا فکري جګړه، ګورئ که موږ تاریخ ته هم وګورو، تر څو چې د یو چا فکر یرغمل نشي، د هغوی ذهن متحرک نشي، سړی نشي کولی چې هغه یو اقدام ته وهڅوي یا هغه دې ته اړ کړي چې یا یې په وړاندې مبارزه وکړي یا اقدام وکړي یا هغه که وسله واله مبارزه وي، هغه که هغوی تر څو د هغې ذهن سازي ونه شي